د ټي ټي پي مشرانو سره تر لیدنې وروسته د پاکستاني علماو پلاوی د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند سره لیدنې لپاره کندهار ته ځي. د پاکستان طالبانو د تحریک او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره کابل ته تللی د پاکستاني دیني عالمانو پلاوی نن د کابل نه کندهار ته سفر کوي او احتمال ښودل شوی چې دغلته به د طالبانو مشر چې هغوی یې امیر المؤمنین بولي ملا هیبت الله اخوند سره لیدنه وکړي. تر دې وړاندې د مفتي تقی عثماني په مشرۍ دغه پاکستاني پلاوی په کابل کې د پاکستاني طالبانو د مشر مفتي نورولي محسود سره هم لیدنه کړې وه او راپورټونه وایي دغه لیدنه کې پاکستاني عالمانو ټي ټي پي پاکستان سره خپلې جګړې ختمولو ته تشویق کړی و. هر څوک پاکستاني طالبانو یا پاکستاني دیني عالمانو مفتي نورولي محسود سره د شو مذاکراتو پایلې مخې ته نه دي راوړي، خو ناتایده مطبوعاتي راپورټونه وایي چې دغه لیدنه کې پاکستاني طالبانو د فاټا د زوړ حیثیت د بحالولو او له دغه سیمې نه د پاکستاني پوځیانو د ویستلو ترڅنګ سیمه کې د شریعت په ځای کولو خپلې غوښتنې تکرار کړي دي. راپورټونه دا هم وایي چې د ټي ټي پي او پاکستاني دیني عالمانو ترمنځ شوې لیدنه کې د پاکستان حکومت سره د پاکستاني طالبانو د سولې په اړوند کومه واضحه پرمختګ نه دی لیدل شوی. د جمعې په ورځ پېښور کې د ډان ورځپاڼې محلي مشر او وتلي خبریال اسماعیل خان په خپل یو ټویټ کې کندهار ته د پاکستاني دیني عالمانو د پلاوي د تګ خبر ورکړی دی. ویلي دي چې احتمال دی چې دا دیني عالمان به کندهار کې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند سره لیده کاته وکړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ په دې اړوند خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.